د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه. تاسو خبر یاست چې زما کلیوال د څښاک د پاکو اوبو لپاره په کلي کې کوهیان جوړوي او بمبې ورته لګوي څو هم غټان او هم ماشومان له ناروغیو نه خوندي واوسي. د کوهیانو په جوړولو سره زما اوسیدونکي ښځینه او نارینه ډېر خوشحاله دي او تل له پاکو اوبو نه ګټه اخلي. اوبه ژوند دی، راشئ چې هم یې د ضایع کېدو مخه ونیسو او هم یې د ککړتیا. کور دې له غلی ډک شه. ته څومره بې رحمه انسان یې. نه ګورې چې ناروغ یم، ولې ناست یې؟ راځه چې وګورو ډاکټر صاحب خالد څه لیکلي، چې لابراتواري معاینه وکړو. ته لا څومره نازولی بني آدم یې. عادي ناروغي دی او ټول کلینیک د چغو په سر اخیستی. سمه ده مه ځه، خو چې مړ شم بیا به ارمان کوې. ګوره ته مه ځه، زه خپله ورځم. یاره شیطانه وایم کور دې وران شه. کښېنه کښېنه، دغه دی، زه لاړم. کور دې له غلی ډک شه. لږ صبر وکړه ونازوانه، دومره قهر دې صحت ته ښه نه دی. ودرېږه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟ نه، بلکل نه. لومبی دا چې زه ډاکټر نه یم، او بله دا چې دا بوټان دې څومره خیرن دي. ته دې جامو ته وګوره. کېده کېده، نخسر یې په هغه میز کېده او ځه. پام کوه چې لاسونه په چشي ونه وایي، چې لاسونه دې ناپاکه دي. سمه ده ډاکټر صاحب، نو زه تاسو ته په کوم نوم غږ وکړم؟ کوم نوم خو به لرې او که نه؟ زه د لابراتوار مسؤل یم او بس. نسخه دې کومه ده؟ دغه ده د میز په سر مې کېږده. لاس مه وهه مردار خوره. لابراتوار صاحب زه 15 وخته مونځ کوم، شکر الحمدلله لاسونه مې پاک سوتره دي. ساده ګله، همدا و چې د کوره تر کلینیکه پورې راغلی یو عالم میکروبونه د ځان سره راوړي دي او په تیره لاسونو کې. زه ستا په خبرو نه پوهېږم لابراتوار صاحب، بس دومره وایم چې زه چټل خور نه یم. تا دې خدای پوه کړي. واخله دې بوتل کې د ادرار راوړه چې معاینه یې کړم. څه؟ په انګریزۍ درته ووایم؟ نه لابراتوار صاحب، زه ناروغ نه یم، ملګری مې ناروغ دی. هغلته ناست دی. چې ناروغ هغه دی نو ته دلته څه بلا غواړې؟ منډه ور غږ که. هله سمه ده دغه ده صاحب، دستي ورته غږ کوم. واله کچرار ګله، دغه بوتل واخله او تشې امتیاز دې پکې راوړه. هله نو کور دې له غلی ډک شه. دا څه ملانډې راباندې وکړې؟ زه خو څه ماشوم نه یم. ملانډې به ولې وهم وه چنار ګله؟ هله پورته شه چې معاینات دې کوي، که نه نو مړ کېږې. داسې مه وایه انډیواله، خدای مې دې دښمن مړ کړي، زه به ولې مړ کېږم؟ ته لږ ودرېږه چې دغه لابراتوار ته غږ وکړم. واله هغه دی، ته ورشه چې څه وایي. بس دغه دی، لاړه. څه وایي لابراتوار صاحب؟ لرې ودرېږه. وګوره چې منډو سره دې څومره خاورې دوړ جوړې کړې. دا ټول میکروبونه دي چې د خپلو بوټانو سره دې راوړي دي. وبخښه لابراتوار صاحب، بیا به داسې نه کوم. سمه ده هغه ادرار دې راوړه چې معاینه یې کړم. هله نو زر. مریض مې شرمېږي، تشناب ته نه ځي، وایي نه لرم. څه شی نه لري؟ تشه امتیاز نه لري. ساده ګله، خو لږې اوبه ورکړه که نه. هله اوبه ورته راوړه چې ویچ کې زر کوه. وایم قربان دې سم لابراتوار صاحب، وایم چې په خوله دې برکت شه. ته وګوره چې هېڅ پام مې نه و، دغه دې دستي ورځم. زه ډولچي او ته لابراتوارچي، یو شان یو. ښه سمه ده، خو زر ورشه. هله نو نام خدا،
تکړه شه خوشحاله که خدای خو دې ژوندی لره. زور ووهه. په تا څه شوي؟ ولې زور نه وهې؟ زه لا اوس هم ناروغ یم، سم جوړ شوی نه یم، قوت مې نشته، باید لږه میوه دانه خو وخورم. آها وای د لوګرې چې لو ته زړه ونه شي نو لور په لوټه تېره کوي. لرې شه خوار چې زه یې خپله پورته کوم. ته لږ لرې شه چې مرض دې اوس ما ته رانه شي. غلی شه خوار شي. دغه مرض خو ساري نه ده چې تا ته درشي. نیسه خوشحال کاکا. نام خدا اوس هم نو چنارګل نه تکړه یې. دغسې اوسنیو ځوانانو نه مې مړه هم تکړه دی، پوه شوې؟ دا بوجۍ لږه نور هم کش که. دغسې اوس یې تشه که، زما کار خلاص شو. چنارګله یو پیاله شین ایلداره چای خو راته واچوه. هغه د ګوړې کاب هم رانږدې که. وایم کور دې لږه لږ ډک شه. یو له لوږې مړ کېده، بلې سر ته ډوډۍ لټوله. خدای دې خوار که احمد خانه، زه په سال کې یم او ته رانه څه غواړې؟ واخله. رک روغې هسې خوشې بهانې مه کوه. واخله پیاله دې خوار شي. چنارګله یو پیاله چای خو ما ته هم واچوه. دغه ګوړې ته مې ډېر زړه وتخلېده. په سترګو واخله. کور دې لږه لږ ډک شه. دا یوه پیاله یم د ستا، د 2 روپو بیزو نه وه، د 20 روپو یې پړی یوړ. یوه بوجۍ مو تشه کړه، اوس فرمایشونه ورکوئ. کور دې لږه لږ ډک شه. کور دې ودان. خیر ماته مصیبته دې خوا دې څنګه پیښه وکړه؟ یاره خو ډېر دروغجن سړی. زړه خو مې غواړي چې دا ځل دې پولیسو ته په لاس ورکړم. نه ځان مه په عذابوه، پیسې دې در کوم، مه ورخطا کېږه. خدای خیر کړي. داسې اورو تاسو واورېده؟ خلی شه لیونیه، کښېنه چوپ، غږ مه کوه، پوه شوې که نه؟ ښه دغه دی غلی شم. والکه مصیبته عاشق الله دې ولې غلی کو؟ بیا ورسره دوکه ونه کې. کور دې لږه لږ ډک شه. نه دا ځل ورسره چل نه کوم، ځکه چې ما له شیر زمان نه لوی درس واخیسته. هغه وګوره په کم عمر کې کوم ځای ته ورسېده. بله دا چې د ځان تر څنګ د نورو هم غم خوري. خپل پلار غوندې نه دی چې عین د خلکو اوبه هم غلا کوي. والکه مصیبت خانه د غلا خبرې به نورې نه کوي. خولې ته دې قلف واچوه قلف. ولې څه خبره ده؟ کور دې لږه لږ ډک شه. ملک صاحب حضرت خان ټول منع کړي دي چې د اوبو د غلا خبره به هیڅ چاته نه یادوئ، خاورې پې واړوئ. ځه خپل کار دې کوي، څه مې چې زړي هماغه کوم. زه د خلکو خبرو مبرو پسې نه ګرځم، زه ورځم او ورته وایم چې د اوبو غلا ما کړې. لا حول ولا قوة. ته چا مجبوره کړی چې ورته وایې؟ خپل وجدان مجبوره کړی یم. وجدان راشه کتاب دیږي. عاشق الله خانه دا څه وایي؟ دا مونږ ویده یو که ویښ؟ زما خو هېڅ باور نه کېږي چې همت خان دې داسې خبرې وکړي. ګورې زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. ما خپله پرېکړه کړې ده، ورځم او ټوله کیسه ورته کوم. او ستا پیسې هم در کوم. کور دې لږه لږ ډک شه. دا تا پیسې له کومه کړې؟ د خپلې ښځې ګاڼه مې خرڅه کړه. الله دا ته څه وایې و مصیبته؟ دا ته اصلاح شوی او که نور هم بېلارې شوی؟ ډیره مننه مولوي صاحب. مبارک دې شه سنگین جانه. سلامت اوسې شیر زمانه، کور دې ودان. ښه ځوانانو راځئ چې اصلي موضوع ته راشو. سمه ده، بسم الله که. شیر زمان خانه تا ته خو مې په موبایل کې ویلي وو، اوس به مخامخ سره خبرې وکړو. مهرباني وکړه مولوي صاحب. خبره دا ده چې سنگین او امید غواړي چې د کلي زاړه او ځوانان ورزش ته وهڅوي. دوی غواړي چې ورزش عام شي. مولوي صاحب ښه وایي، نورې چارې موږ په خپله ترسره کوو، خو اقتصادي مشکلات زموږ له وسې پورته دي، هغه نشو حلولی. دا خو ډېر ښه فکر دی. شیر زمان خانه دا ځوانان غواړي چې په کلي کې د منډو یوه سیالي جوړه کړي چې ټول ځوانان او ماشومان پکې برخه واخلي. دوی وایي که چیرې ګټونکو ته جایزې ورکو نو خلک به لا تشویق شي. واه نام خدای دی وي. دا خو مو ډېر ښه فکر کړی دی. زه مو والله ډېر خوشحاله کړم. په داسې ځوانانو باید سړی وویاړي. ډیره مننه،
کور ودان شیر زمان خانه. او له مولوي صاحب نه باید ډېره مننه وکم چې دا موضوع یې له ما سره شریکه کړه. مولوي صاحب زمونږ او ستاسو د سیمې برکت دی برکت. نه داسې مه وایه، د کلي کور مټ او بازو تاسو یاستئ، تاسو ځوانان. مولوي صاحب ډېره مننه. امیده سنګینه دا راته ووایئ چې ماشومان به څنګه دې کار ته هڅوئ؟ که چیرې موږ د لوبو ګټونکو ته جایزې ورکو نو هر څوک غواړي چې پکې برخه واخلي، څو د جایزو ګټونکي شي. دا خو ډېر ښه فکر دی. بیا خو کولی شو چې هم د خوشحال خیلو د کلي ځوانان پکې برخه واخلي او هم د ملکانو د کلي. دا خو بلا ښه شي، ډېر ښکلی نظر دی. ښه نو تاسو د جایزو لپاره پیسو ته اړتیا لرئ، نو زه به داسې وکم چې لومړی به هغه خیریه بنسټ سره دا موضوع شریکه کړم چې هغوی راته څه وایي، ګوندې دې برخې ته هم لږې پیسې راکړي. ډېره ښه ده. خدای تعالی لوی دی، انشاءالله وبشي. فرزانې خورې خدای دې تا ته همت درکړي. نام خدای ډېره تکړه ښځه یې، د ټول کور مسؤلیت ستا په غاړه دی، هم وظیفې ته ځې او هم دا د کور کې د ماینه خانه جوړوې. وایم تا ته دوه سلام. سلامت اوسې شکلا وروره، بس ژوند دی باید کوښښ وکړو تر څو چاته محتاج نه شو. بالکل همداسې ده، ما ته نه ګورې، هم نایتوب کوم، هم ډول وهم او هم غم و ښادي کې اشپزي کوم. هر کار چې راته پیدا شي کوم. یو ډول مې درلوده هغه یې راته مات کړ. کار کولو کې شرم نشته، شرم دی کې دی چې چاته د لاس اوږد شي. رښتیا وایې خورې، ته صبر وکړه چې زه دغه بیلره راکښته سمه چې لږه دمه وکړمه. دا دی راشه هله دې خوا کښېنه چې دمه دې جوړه شي. دغسې ونیسه چې چای درته واچوم. دا دی واخله. خیر ویسې خورې. دا شیرنیم در واخله. رښتیا فرزانې خورې ماینه خانې ته دې شیان اخیستي دي؟ اول مې جواز واخیسته، ځینې توکې لکه ستنې، پیچکاري، د فشار اله، څوکۍ او میز په کور کې راسره دي. څه چې کم شول هغه به بازار کې واخلم. نه خدا دومره شیان خو د ډاکټر په ماینه خانه کې هم نشته. خیر دی ځینې شیان چې کم شول بیا به یې واخلم. خدای لوی دی، ډاډه یم چې ستا ماینه خانه به ډېره ښه وچلېږي. زه به له خیره سره ټول ولس خبر کړم چې ستا ماینه خانې ته راشي. ارمان چې زما هغه شرنګېدلی ډول وای. خیر دی ډول ته دې مه خفه کېږه، زه یې درته اخلم، نوی درته اخلم. نه دا څه وایې، ډول به راته عماد خان اخلي ځکه چې هماغه راته مات که. ښه نه خورې زه به د دغه دیوالونو رنګ خلاص کړم. سمه ده، خو پام دې وي چې د برق په لینو د لاس ونه لګېږي. وی تاسو هم برق لرئ؟ هو که نه، په ماینه خانه کې خو باید برق وي. ما څو تختې سولر اخیستي دي، له هغې نه کار اخلم. اوس وخت کې بې له برقه کله ژوند کېږي. وای ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. دا وینا بالکل حقیقت دی او زما اوسیدونکو درکړې ده، ځکه خو غواړي چې په خپل کلي کور کې د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ ورزشي لوبې پیل کړي څو ورزش په خلکو کې عام شي. تاسو هم ورزش ته ارزښت ورکړئ او په خپل ورځني ژوند کې ورته برخه ورکړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.